خو همدغه یاسیني 2 بجې شپې د افغانانو خدمت ته وردنګلې دي. که د طلاق موضوع وي، که د جنگ موضوع وي، که د ماشوم اخیستلو موضوع وي، که د ټکر موضوع وي، که د زخمیتوب موضوع وي، که د امیګریشن موضوع وي، که بله موضوع وي، که بله موضوع وي، په غټه تنه دې سړي کار کړی دی. او په خدای قسم دی که زه قصه کې موسم واقعیت وایم، ځکه زه عدالت پسند یم. دې سړي کار کړی دی، ټولنه د خدمت کړی دی او خلک هم باندې ولاړ دي. نو د مهاجرینو په تاریخ کې به ته پیدا نه کې چې ته یو گورنر د افغانانو میلې ته راولې، یا ته یو کانګرسمین آدم ګری ته د افغانانو منځ کې ښځو ماشومانو سره کښېنوې. دا په دې معنی چې هغې د امریکا د ولسونو هغه اعتماد ترلاسه کړی. 3000 افغانانو منځ کې کانګرسمین د خپلې 4 کلنې ماشومې سره او خپلې مېرمنې سره کینی تا سره ډوډۍ خوري. دا کار چا کړی دی په تاریخ کې؟ دې سړي وکړه. او دا موږ مهاجرینو ته ګټه لري وروره، زمونږ کیسونو ته ګټه لري، زمونږ راتلونکي کې ګټه لري، زمونږ بچو ته ګټه لري. دا یو ښه کار دی. ورور راغی، وروره ګله په سټیج ما ته وغږېده، ډېر ښه کار وسو. ټول نړیوالې رسنۍ راغلې، هغې فنبرداري که ویې کتل، اوهو دې خلکو خو ویله چې دا پښتانه ټول افراطیان دي، دا پښتانه څومره ښه خلک دي، هغه د اټن هم کوي، څومره ښه په مینه یو بل سره غږېږي، څومره ښه خواړه خوري، څومره ښه لباس اغوندي، څومره مینهناک خلک دي. دا تصویر د امریکایانو په ذهن کې چا په ځای کړ؟ همدغه یاسیني. خو باید یو سړي قدر وکړو که نه پیره. ښه کار ته به ښه کار وایو، بد کار ته به بد کار وایو. آصف ته یې وخت نه ده ورکړی، ښه کار یې نه دی کړی، میلمه مو یو، باید وخت یې ورکړی وای. نور دغه 99% مثبت کار یې کړی، دا خو باید ووایو که نه. آصف جان زما یار دی، زما ملګری دی، خو ملګرتیا او یاري خپل ځای لري، هغه یو شخصي مسله ده. که د عدالت موضوع راسي، بیا زه عدالت سره ودرېږم. د عدالت په مقابل کې نه پلار راولم او منم، نه ورور منم او نه انډیوال منم. کومه غونډه یا کومه میله یا کوم جشن چې 8 په اګست په کالیفورنیا کې جوړ شوی و، دا په دې باندې 2 میاشتو د بیکګراوند ته شا زحمت ویستل شوی و. تاسو ته پته ده چې د افغانانو راټولول ډېر یو سخت کار دی یارانو. په لومړی کې هماغه د جشن په شروعات کې ډېره یو ښکلې ډاکومنټري تقریبا 40 دقیقې وه چې ډېر زحمت پرې ویستلی و، عبدالرحمن خان جوړه کړې وه. د هغې له طرفه د ډاکومنټري نشر سوه چې هر ماشوم هر ځوان چې هغه لیدلی وای حیران به ورته پاتې شوی وای. د امان الله خان ټول هغه سیرت یې هلته تشریح کړی و، سیاست یې تشریح کړی و، زحمتونه یې ګاللي ول، ارمانونه یې درلودل. هغه ډاکومنټري عملا تشریح سوه. دا خبره چې زه کوم دلته فلمونه شته ده. ورپسې 6 ستر ویاړلي او عزتمند مشران راغلل، چې لیکوالان پکې ول، فرهنګیان پکې ول، شاعران پکې ول، او هغه خلکې پکې ول چې د افغانستان وضعیت یې محکمه کولی شو. مشران ول، سیندونه یا عمرونه د 500 کلونو نه بره ول، د تجربې خاوندان ول، ټیک ټاک بازان نه ول. راغلل، هر یو 10 دقیقې 15 دقیقې 20 دقیقو پورې وغږېدل، پوهاوی وکړه. ورپسې نو برادر، ورپسې وروره ګوله د میرمنو له ادرسه جونې راغلې په مکتب باندې، په ستونزو باندې، او بالاخره په ټولو هغه محرومیتونو باندې چې اوس زموږ او تاسو باعزته میرمنه په افغانستان کې لرئ، په ډېر ادب سره وغږېدل. هم په انګلیسي ژبه وغږېدې، هم په پښتو ژبه باندې وغږېدې. د هزاره نماینده راغلی و، وروره ګوله زموږ او تاسو د تاجکانو نماینده چې نوم یې دانش صاحب، د هغه راغلی و، خبرې سره وکړلې، فلمونه د ټولو سره نشته. بیا دا یو میله وه، میله د نوم نه پیدا ده، میله. موږ او تاسو په دغه اروپا او امریکا کې شپه ورځ اوبرونه چلوو، شپه ورځ ټرکونه چلوو، شپه ورځ کار کوو، هر شفت مې 10 ساعته 12 ساعته ده. زه یو پلمې پسې ګرځم، زه یو بهانې پسې ګرځم، سیاد اقل خپلو ماشومانو سره خپلو افغانانو منځ کې کښېنم، خوشحالي وکړم،
خندا وکم میله وکم اسکریم وخورم یو کالی واخلم یو اټن واورم یو میوزیک واورم دا خو میله ده که نه دا خو باید وځي که نه خیر زه انسان نه یم حیوان یم یو کال کار وکړم حداقل یو میلې ته لاړ نه سم ولې دا خو زما حق دی نو ځواک صاحب ناوخته راغی یاره هغه بل هلکان سې وایي ولا پلانکی خان دی او بستانکی خان دی او موږ ولا دا نه پرېښودو دا خبرې نه وي یاره په خدای قسم داسې ناوخته راغی او زه به د دې شي فلم بیا تاسو ته ږدم او زه په دې ګمان یم چې ناوخت هم که راغلی وای کفر نه کېده چې ځواک صاحب ته یو 10 دقیقې 15 دقیقې وخت ورکړی وای باید غږېدلی وای یو ځوان ده یوازې ځواک صاحب نه هر افغان حق لري چې وغږېږي که کولی شي سټیج ته جګ شي ودې غږېږي نو ښه خبره ده خو دومره هم ضرور نه و چې دومره زیات ګیلهمن سو کفر خو نه دی سوی چې راسه ورونه ګوره ټول دغه زحمتونه او د الله سره راوړنې راواخلو د یو هغه په خاطر یې په سین لا وکړو دا خو ښه کار نه دی که نه یارانو پروا نه کوي هلته به د 2000 نفرو مخکې غږېدې هغه ما د پرون ویډیو جوړه کړه ستا هماغه خبرې 10,000 نفر ولیدلې هو که نه نو دا خو ضرور نه ده موږ او تاسو باید زغم ولرو او دغه ټولنې تخریبول دا ډېر یو غلط کار دی موږ تاسو باید ټولنې قوي کړو د ترکانو ټولنې وګوره څومره ښکلې دي منظمې د هندوانو ټولنې وګوره څومره ښکلې دي منظمې د چینایانو ټولنې وګوره چې خوښېږي دي د پاکستانیانو ټولنه وګوره خو زما ستا په افغانانو په ټولنه کې وروره ګوله یو حال ده دا هغه تخریبوي هغه تخریبوي هغه تخریبوي داسې مه کوه